الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تلاوة القرآن لسم ادب داده چې کله مونږ تلاوت کوو کاغه مونږ په مانځه کې په نوافلو کې ولاړو تلاوت کوو وګد او کاغه مونږ په مصحف کې په قرآن مجید کې تلاوت کوو او په دې دوران کې په مونږ باندې د خوب غلبه رااله او مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ د ژبې نه څنګه الفاظ راوځي. نو په داسې وخت کې د تلاوت نه سرته کېدل پکار دي او خوب طرف ته متوجه کېدل پکار دي، ډډه لګول پکار دي. امام مسلم رحمت الله علیه د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره یو حدیث ذکر کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې کله به تاسو کې یو کس هغه د شپې پاسي او مونځ کوي، قیام اللیل ته پاڅېدلی او په دې دوران کې داسې شوه چې د ده په ژبه باندې د قرآن الفاظ صحیح نه راتلل او دی خوب تنګاو، نو په کار دله دا دی چې دی سملی ډډه ولګوي او آرام وکړي. نو یو خو دا خبره د حدیث نه معلومیږي چې قیام اللیل دا د مؤمن شان دی. په کار دا دی چې مسلمان سړی دی به قیام اللیل کوي او په قیام اللیل کې به اوږد تلاوت کوي او یو ته دا خبره هم معلومیږي چې په انسان باندې د انسان د نفس هم حق دی چې د قیام اللیل په دوران کې په ده باندې چېرته د خوب غلبه راشي او د ده بدن خوب غواړي او دغې ته محتاجي احتیاج لري، نو دله بیا د بدن د دغه احتیاج خیال ساتل پکار دی او خوب ته تله پکار دی. دغه شان په دې کې د قرآن مجید ادب هم دی چې کله ته قرآن مجید لولې چې په مکمل توجه سره او په احتیاط سره یې لولې چې هر یو ټکی صحیح ادا کړې. چې کله د خوب غلبوي نو بیا دغه توجه او دغه احتیاط نشي کېدی، نو په دې وجې باندې په داسې وخت کې خوب ته تلل پکار دي او تلاوت القرآن په دغه وخت کې پرېښودل پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.